برای 500 خانواده نیازمند و آسیب دیده از حوادث طبیعی در ولایت غزنی مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع شد. به گفته مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت غزنی، این کمک ها شامل یک بوجی آرد، یک بوجی برنج و یک کیت صحی می باشد. دغه مرستې خو صاحب د آسیب پذیرو کوم کسان چې مخته آسیب پذیره وو سیلاب ځپلي وو او موږ ته معلوم شوي د آسیب پذیره دي د هغو خلکو لپاره دي چې په هغه کې موږ په نظر کې یوه بوجي وړو او یوه بوجي وریځې 25 کیلویی او یو صحي کیټ نیولی ده. در همین حال دریافت کنندگان این کمک ها می گویند که با فرارسیدن فصل سرما به کمک های بیشتری نیاز دارند. ما در ریاست حوادث عرضه کرده بودیم به خاطر مشکلات سیلاب حساب کتاب. الحمدلله برای ما کمک داد. ما بازم تقاضا داریم که برای ما دیگه بازم کمک رسیدگی کنه ان شاء الله الرحمن. حوادث د ریاست نه موږ ډیر منندوی د اسلامي امارات نه غواړو چې په راتلونکي کې د غزني د خلکو سره داسې مرستې وکړو. این در حالی است که چند قبل نیز برای 200 خانواده نیازمند و آسیب دیده از سیلاب ها از سوی بنیاد خیریه ملک سلمان با همکاری ریاست مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت مواد غیر خوراکی توزیع شد.